د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام ستړي مشئ پام وکړئ تازه لاندو مهمو خبرونو ته. اسلامي امارات د 3 میلیون ورځني عوایدو په اړه د سیګار راپور رد کړی. د افغانستان اسلامي امارات د سیګار هغه راپور رد کړی دی چې ویلي وو اسلامي امارات هره ورځ 3 میلیونه ډالر عواید راټولوي. مالیې وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د سیګار دا راپور د ناسمو معلوماتو پر بنسټ چمتو شوی دی او هغه څرګندونې هیڅ حقیقت نه لري چې ګوند اسلامي امارات د ورځې 3 میلیون ډالر عواید راټولوي. یاد وزارت څرګنده کړې ده چې دوی تر اوسه پورې په دې اړه هیڅ راز رسمي ارقام نه دي خپاره کړي. دغه وزارت له سیګار څخه غوښتنه کړې ده چې د تیریستونکو پر خبرو د نه غولیږي او د هغوی پوچو څرګندونو ته د هوا نه ورکوي. بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به لومړي وزیر عمران خان له پوتین سره د لیدنې په موخه مسکو د سفر وکړي. اعلامیه کوي چې د عمران خان د دې سفر اصلي اجنډا په نړیوالو سیمه ییزو مسایلو کې د دواړو هیوادونو د همکاریو پراختیا ده. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان پر داسې مهال مسکو ته سفر کوي چې د اوکراین پر سر د روسیې او امریکا اړیکې تر بل هر وخت ډیر ترینګلې شوي دي. او د ارزګان اوسیدونکي وایي طالبانو په محضر کې یو تن د زنا په تور په درو وهلی. په ارزګان کې طالبانو په محضر کې یو کس د زنا کولو له امله په درو وهلی خو رسنیو ته یې د خبري په خوښ اجازه نه ده ورکړې. د ترینکوټ ښار یو اوسیدونکی حبیب الرحمن ازادي راډیو ته ویل د طالبانو له لوري نن یو کس په محضر کې په درو ووهل شو. د طالبانو دا کار ښه ګڼم، دې سره به خلک عبرت واخلي. طالبانو دا ځکه په درو ووهه چې زنا یې کړې وه. د ترینکوټ ښار یو بل اوسیدونکی نور اغا هم ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لخوا یو کس په نظامي موټر کې راوستل شو چې وروسته یې د خلکو په شتون کې په محضر کې په درو وواهه. لیدونکو له ملتیا مننه، ښاد اوسئ.